روسیې پر اوکراین نظامي برید وکړ. بایډن روسیې ته سخت ګواښ کړی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ګڼ شمېر سترو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیلولو د امر د ورکولو نه وروسته د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون په یو زیات شمېر ښارونو کې د درندو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ویلو ده چې پلازمینې کیف سربیره د خارکوف، کراماتورسک، ماریوپول، اودیسا او نورو ښارونو کې د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې روسیې پر اوکراین د توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. همداشان د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د ډیرو حساسو او ځیرکو توغندیو سره د اوکراین پر پوځي بنسټونو بریدونه ترسره کړي دي. روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دا بریدونه پر ملکي هدفونو نه بلکې د اوکراین پر پوځي بنسټونو ترسره کیږي. د بل پلوه د اوکراین د کراماتورسک د ښار د پاسه چې د دونباس سیمه کې موقعیت لري د جنګي الوتکو او د الوتنو غږونه اورېدل شوي دي. د ویلو ده چې په دې بریدونو کې د رامنځته شویو ځاني زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د امریکا ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه یو بیان خپور کړ چې د اوکراین په دونباس ښار کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د ترسره کولو په اړه یې مسکو ته خبرداری ورکړ چې واشنګټن او متحدین به یې پرېکړنده ځواب ورکړي. ناټو هم هغه څه غندلي دي چې پر اوکراین یې د پوتین بې بنسټه برید بللی دی. بایډن په یو بیان کې څو ساعته وروسته له هغې چې پوتین د عملیاتو اجازه ورکړه وویل چې د اوکراین خلک د روسیې لخوا د غیر عادلانه او غیر قانوني برید څخه رنځ وړي او دا چې پوتین د ویجاړونکو تلفاتو او انساني مصیبتونو سره مخکې پلان شوې جګړه غوره کړې وه. هغه ټینګار وکړ چې یوازې روسیه به د دې جګړې له امله د مرګ او بربادۍ مسؤل وي او امریکا متحدین به یې په متحد او پرېکړنده ډول روسیې ته ځواب ورکړي. هغه ټینګار وکړ چې نړۍ به له روسیې سره حساب کتاب وکړي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.